اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پښتنو ورونو خویندو، رښتیا خبره ده چې د مالک نه نوکر تیز وي. اول خدا چې پنجابیان په خپله وایي چې هندکو ګجري وغیره پنجابي ده، د پنجابۍ ژبې لهجې دي تر دې چې د پنجابۍ ژبې ویکیپیډیا کې شاملې دي. دویم دا چې دغه د پنجابۍ دا لهجې ویونکي اکثریت غلط کړی شوي په قوم پښتانه دي. دریم په پښتنه خاوره د پنجاب بنیتي او غاصبیت ښکاره دی. خدا د پنجابستان نوکران د پښتون قوم د لستوړي ماران وایي چې نه دغه پنجابي نه ده، دغه بیلې ژبې دي او ویونکي ټول د نسل پښتانه نه دي. و د لستوڼي مارانو خپلواک پښتونستان غورځنګ د نورو ژبو او د نورو قومونو خلاف نه دی، خو په پښتنه خاوره پنجابي ژبه په بدل نومونو رایج کول پنجاب په پښتنه خاوره په مختلف نومونو د برخې مالک جوړول دي او پښتون قوم په پښتنه خاوره کمزوري کول دي. و د لستوڼي مارانو چې ژبه یې پنجابي شوه، ویونکي ټول پنجابیان نشول، دغه ټول په ټول کې د پنجاب نشول، د دغه ټول برخه د پنجاب نشوه. افسوس تاسو په دغه ناولي کردار افسوس. پښتنو ورونو خویندو، ویښ شئ، پښتانه شئ، متحد شئ. یاد ساتئ له آمو تر اباسینه پښتنه خاوره د پښتون قوم برخه ده او په پښتنه خاوره اولنی حق د پښتو او پښتون دی. والسلام. ژوندی دی پښتون قوم، ژوندی دی خپلواک پښتونستان غورځنګ.